السلام علیکم ورحمت الله. مفتي صاحب محترم، یوه پوښتنه مې کوله. ما دغه لا اله الا الله که نه دا ذکر چې ده دغه ما په فیسبوک کې د یو مولوي صاحب له خولې نه اورېدلې وه چې دا څوک لا اله الا الله یعنې 80,000 دفعې وایي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنې پوره کلمه ده ښودلې وله که نه، ده پوره کلمه ښودلې وه چې دا څوک 80,000 دفعې وایي، څوک نږدې اقارب پاتې شوي دې ته دا ثواب وروبخي. نو ما شیخ صاحب ځکه تا نه دغه پوښتنه وکړه چې دغه که پوره سړی وایي ښه ده او که خالي دومره وایي چې لا اله الا الله لا اله الا الله. اوس تاسو پام راړوم د جناب الشیخ ابو حذیفه وعالمنا وینا ته. استغفرنا استامنا تمید دجوندون الحمد لله والصلاة على اهلها ما بعد. ورور دا پوښتنه کړې ده چې د یو عالم نه مې واورېدله چې څوک لا اله الا الله 80,000 واره ووایي او بیا یې ثواب وبخي، نو د دې دپاره دی وایي چې اوس به دا سړی لا اله الا الله وایي او که محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم وایي. نو د ورور په جواب کې باید ووایم چې هغه به هم ورسره وایي، ځکه چې د دغه فضیلت کې چې کوم تاسو اورېدلی دي نو دې فضیلت کې د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم ورسره شته. بیا د دې سره هغه کوم اجرونه چې ذکر شوي دي هغه ورباندې مرتب کیږي، نو تاسې دغه ورسره ووایئ. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله تیرچ نشی ما باندی بیلمین یو ساعت